ما کور ته ولېږې د کور نه بغیر خوب نه راځي. ما کور ته ولېږئ د کور نه بغیر خوب نه راځي. ما کور ته ولېږئ د کور نه بغیر خوب نه راځي. زه نازولی یم د مور نه بغیر خوب نه راځي. ډېر خیال دغه پرون چې چا سوره کې خپله خور ورکړې چا راته ویل چې دا سړی امامتي هم کوي. ډېر خیال نازک صاحب یو دوه شعرونه چې ما درته ویلي وو چې غرله به مې نه راولې د مور یو زوی یم سنګرله به مې نه راولې زړه د دې پورې کاله ورته به مخ نه اړوي زړه د دې پورې کاله ورله به مې نه راولې. ډېر خیال ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګری نیازک خان یم راغلی یم خیبر جنسې ته جمرود او د جمرود سره خوا کې کلی دی بکرآباد چېرته چې زموږ ګران ملګری بسم الله فکرمند ژوند کوي او هغه ټول ژوند خو نه خو د ژوند څه حصه یې په مسافرۍ کې تېره کړله. اوس کلي ته راغلی دی خوشحاله یم چې د هغوی نه خبر شوم او راغلو سره د ګران ملګري محمد عمران آشنا او په دغه ځای کې مو یو ناستې راجوړ کړو غواړو چې د هغه نه خواږه خواږه شعرونه ریکارډ کړم او له تاسو ملګرو سره شریک کړم. بسم الله فکرمند ورور سلامونه. وعلیکم السلام نیازک صاحب اول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې په دومره تنګ لنډ وخت کې د دومره لرې نه هغه د ملکنډ د دنګو غرونو نه دلته زموږ د کلي د غوښړو کوڅې ته راغلی نو ستاسو یو جهان مننه او انشاءالله تاریخ به ستاسو دا کار او زیار دا ژوندی ساتي دا به یاد ساتي. ډېره زیاته مننه فکرمند ورور هغه ورځ مې هم نه هېرېږي ستا یو غزل مې د فیسبوک له لارې ولوسته او هغې ما له ډېر زیات خوند راکړی و چې ما تاسو ته کله هغه میسیج وکړو تاسو یې زه بهر یم که نه نو زه خوشحاله به دې شوم چې ستاسو سره مو رابطه وشوله خفه به دې شوم چې زما چېرته د ښه ملګري یا د ښه شعر مې انتخاب کړی دی نو زموږ دغه ملګري زیاتره مسافر وي نو دغې خبرې ډېر زیات خفه کړی ما خو نن ډېر خوشحاله یم چې په کلي باندې نو او روان شو بالکل نیازک صاحب ما ته اوس هم یادېږي هغه دغه غزلو بت پرست نه یم چې ځان سره بوتان ساتمه نه مې تصویر ساته او نه د تصویران ساتمه هسې د مینې نه ملګري راته پیر ووایي زه هغه پیر نه یم چې ځان له مریدان ساتمه دا یو عادت مې فکرمنده د ځان ډېر خوښېږي ملګري کم ساتم خو شکر دی نران ساتمه نو تاسو هغه کمنټ ما ته اوس هم بالکل داسې احساسېږي لکه نن ورځ هغه نمبر تاسو وغوښتي او بیا ما وویل چې زه خو په سفر کې یم او انشاءالله چې کلي له لاړ شم رابطه به وکړو بیا خو خیر کلي له لاړو راغلو خو هغه کیسه داسې شوه چې هغه ورځ نن را جوړه شوه نو زه هم داسې احساسوم چې انشاءالله بس د رزق په تکل کې تاسو هم بیا مونږ هم یو که نه زمونږ زړه ډېر څه غواړي چې یاره مونږ لاړ شو خو ځینې کارونه داسې وي که زمونږ زړه ډېر غواړي خو وخت اجازه نه راکوي خو چې کله په چوټۍ شوي او وخت هم بیا مونږ ته دی نو مونږ وایو چې یاره د ملګري خواله تللی وي او شعرونه مو ترې اورېدلې وي ریکارډ کړی مو وي او بیا مو د دې خپلو پښتنو ملګرو سره شریک کړی وي نو په دغې سوچ باندې وخت پکې ډېر تېر شو خو نن به زه هغه موخه را جوړه شوله او راغلو خیبر جنسې ته نو والله د خاطر هغه شعر راته رایادېږي چې د خړو خړو غرونو ته ګورم او د خړو خړو دیوالونو ته ګورم نو هغه وایي چې د خاطر رنګین په دې خړ خیبر کې څه دي بې له خاورو د خاطر رنګین غزل ته حیرانېږم نو والله ستاسو شعر ډېر ښکلی دی دلته ډېر ملګري ژوند کوي او ډېر ښه شاعران دي نو زه به داسې راځم خو بس دا وخت خو غواړي که نه په داسې په یوه ورځ الله دې هر کله راوله دغه نه کېږي دې له بلا وخت غواړي چې یاره مونږ وګرځو په دغې ملګرو پسې نو مازدیګر دې څه به راته وایي مونږ ته او زموږ دې ملګرو ته صحیح ده دا وخت هم داسې مختصر غوندې دی نیازک صاحب نو ملګري به هم انتظار کوي د نثري خبرونه به لږ راتېر شو شعر به ووایم هغې نه مخکې د بل غزل څو شعرونه چې شاعره ستا په شونډو چې خبره جوړېده شاعره ستا په شونډو چې خبره جوړېده خبرې چې دستي به ترې سندره جوړېده نه خان زکات ویستلو نه یې رورو نه یې پلارو ضرور به د دې پېغلې نه سوالګره جوړېده ډېر خیال نه خان زکات ویستلو نه یې رورو نه یې پلارو ضرور به د دې پېغلې نه سوالګره جوړېده او اکثر به ما ورور ته پلار په دې باندې غوسه و اکثر به ما ورور ته پلار په دې باندې غوسه و اکثر به مو نښته په کونتره جوړېده ډېر خیال زخه شوه چې په ستر شوه په کور شوه کني خدای ګو د دې نه به د زړونو سوداګره جوړېده ډېر خیال زخه شوه چې په ستر شوه په کور شوه کني خدای ګو د دې نه به د زړونو سوداګره جوړېده خدای شته چې فکرمنده د هېڅ چا د ځواب نه وه ستا مخکې به ترې هسې سره ډمبره جوړېده ډېر خیال مولا که په ماښام کې یو لوګی سړی راکاږي په دې کې ګناه شته چې سګرټ یې سړی راکاږي
حیران دغه منظر ته شو مجبه زمانه شوه د ډک بازار په منځ کې یو سړی راکاږي ډېر ښه دی دا بیا ووایه یار حیران دغه منظر ته شو مجبه زمانه شوه د ډک بازار په منځ کې یو سړی راکاږي یقینو که چې دې شرارت دومره مزه راکړه ستانه خو دې ټوله ورځ منګی سړی راکړه کنه یار ډېر ښه دا بیا ووایه یار یقینو کې چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستانه خو دې ټوله ورځ منګی سړی راکاږي په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو نو داسې خو الله که خان څاروي سړی راکاږي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو نو داسې خو الله که خان څاروي سړی راکاږي نیازک صاحب په خپل چابک وجود باندې د هېڅ غرور نه کړي په خپل چابک وجود باندې د هېڅ غرور نه کړي کار څومره تکړه شي خو مرګی سړی راکاږي ډېر ښه یاره دا بیا ووایه ډېر په خپل چابک وجود باندې د هېڅ غرور نه کړي کار څومره تکړه شي خو مرګی سړی راکاږي ویل یار فکرمنده پرون چې ستاسو جنګ و رقیب دې داسې راښکو لکه سپی سړی راکاږي ډېر ښه دی یار ډېر ښه یار دریاب دی په پیسو نه دي سوالي پکې پراته دي دریاب دی په پیسو نه دي سوالي پکې پراته دي ورټوب به کړم نه به مرمغمي پکې پراته دي اغیار به زمونږ غرونو ته بیخي را داخل نشي نخترو غوندې دنګ شاه زلمي پکې پراته دي ډېر ښه یار تاسو ته ډالې وي اغیار به زمونږ غرونو ته بیخي را داخل نشي نخترو غوندې دنګ شاه زلمي پکې پراته دي اشنا ستاسو کوڅه په ما د هېڅ چا پیرزونه ده چې نن رقیبان نشته دی نو سپي پکې پراته دي ډېر ښه یاره ډېر ای اشنا ستاسو کوڅه په ما د هېڅ چا پیرزونه ده چې نن رقیبان نشته دی نو سپي پکې پراته دي نور هیڅ را سره نشته تلاشي مې واخله سیبه بټوه ده او د چا د لاس بنګړي پکې پراته دي واه ډېر ښه یاره دا نور هیڅ را سره نشته تلاشي مې واخله سیبه بټوه ده او د چا د لاس بنګړي پکې پراته دي منم چې زړه مې خپل دی فکرمنده خدا ده چې یادونه و غمونه ټول پردي پکې پراته دي ډېر ښه یار خو خپل به ولاړ وي او پردي به رانه ساه وباسي خپل به ولاړ وي او پردي به رانه ساه وباسي خپل به ولاړ وي او پردي به رانه ساه وباسي ستا د شنو سترګو سترغلي به رانه ساه وباسي دا رقیبان دي اوس په ما دومره مسکړي دي چې زه به راګوري او دا سپي به رانه ساه وباسي ډېر ښه یار دا رقیبان دي اوس په ما دومره مسکړي دي چې ته به راګوري او دا سپي به رانه ساه وباسي ستا جدایي اشنا دی حد له راوستلی یم کلک تکړه شي نو میږي به رانه ساه وباسي ستا جدایي اشنا دی حد له راوستلی یم کلک تکړه شي نو میږي به رانه ساه وباسي مینه هم نه کوي انکار د مینې هم نه کوي مینه هم نه کوي انکار د مینې هم نه کوي یانانه ستا دا دورنګي به رانه ساه وباسي په ګټه سر دم په مړوند باندې سر نه لګوم ستا د مړوند دا شنه بنګړي به رانه ساه وباسي ما ته یې وکتل او دا یې چاته وویل چې د فکرمند صاحب رخصتي به رانه ساه وباسي ډېر ښه یار مننه نیازک صاحب د غزل څو شعرونه دي چې عشق هم کوي خو بیا د عشق بې حرمتي هم کوي عشق هم کوي خو بیا د عشق بې حرمتي هم کوي دلجویي هم کوي اشنا دلزاري هم کوي دغه پرون چې چا سوره کې خپله خور ورکړې چا راته ویل چې دا سړی امامتي هم کوي ډېر ښه یار دغه پرون چې چا سوره کې خپله خور ورکړې چا راته ویل چې دا سړی امامتي هم کوي او په خوله سلام اسلامي وایه چې راځي محفل نه په خوله سلام اسلامي وایه چې راځي محفل ته په اشاره د لاس سلام خو یهودي هم کوي ډېر ښه یاره ډېر ښه په خوله سلام اسلامي وایه چې راځي محفل ته په اشاره د لاس سلام خو یهودي هم کوي چې ورته ګیر شم نو چورلټه بدماشي هم کوي چې راته ګیر شي بیا سوالونه وزاري هم کوي ډېر ښه دی یاره دا بیا ووایه چې ورته ګیر شم نو چورلټه بدماشي هم کوي چې راته ګیر شي بیا سوالونه وزاري هم کوي دغه پرون چې کم سړي بیرغ سېزلی وهی دغه پرون چې کم سړي بیرغ سېزلی وهی نن ورته ګوره دی بیرغ ته سلامي هم کوي دغه پرون چې کم سړي بیرغ سېزلی وهی نن ورته ګوره دی بیرغ ته سلامي هم کوي فکرمن یو شعرونه نه لیکي ته څه خبرې د عربو په ګرمۍ کې مزدوري هم کوي ډېر ښه یار او نازک صاحب څو شعرونه دي چې ما کور ته ولېږې د کور نه بغیر خوب نه راځي ما کور ته ولېږئ د کور نه بغیر خوب نه راځي ما کور ته ولېږئ د کور نه بغیر خوب نه راځي زه نازولی یم د مور نه بغیر خوب نه راځي ډېر ښه یار ما کور ته ولېږئ د کور نه بغیر خوب نه راځي زه نازولی یم د مور نه بغیر خوب نه راځي
او د خاموشي پاجدها باندې مثال وجني بنګړو له شړنګ ورکه د شور نه بغیر خوب نه راځي ډیر خریار د خاموشي پاجدها باندې مثال وجني بنګړو له شړنګ ورکه د شور نه بغیر خوب نه راځي او سر که زما په سنگل کېږ دی نو ټکور بشمه سر که زما په سنگل کېږ دی نو ټکور بشمه یا ما ټکور که د ټکور نه بغیر خوب نه راځي ځان ورګزار کړم او ځان پکې لمبه لمبه کړم ځان ورګزار کړم او ځان پکې لمبه لمبه کړم ماله د عشق د تنور نه بغیر خوب نه راځي ډیر خري او تمام شپه مې فکرمند په سینې ایښې وي د یو شین سترګې د انځور نه بغیر خوب نه راځي ډیر خیال او زه څه خبر وم چې نه دی شته د زړه را سره زه څه خبر وم چې نه دی شته د زړه را سره د بوسو لاندې د بوتلې اشنا اوبه را سره لږ سر ځوړند کړه خپل ګریوان ته په ایمان ووایه ما څه کول در سره تا وکړل دا سره سره ډیر خیال لږ سر ځوړند کړه خپل ګریوان ته په ایمان ووایه ما څه کول در سره تا وکړل دا سره سره نه به غنېږم اشنا بیا په ژوندانه در سره نه به غنېږي اشنا بیا په ژوندانه را سره او نیازک صاحب د اورېدونکو نه بخښنه وي دا شعر لږ شوخ دی چې زه به تر هغې ستا وفا ته وفا ونه وایم زه به تر هغې ستا وفا ته وفا ونه وایم چې په یو کټ کې په سنګل نشي و د را سره خپل کار کوه خپل به کوم دې کې د دواړو خیر دی خپل کار کوه خپل به کوم دې کې د دواړو خیر دی بس د نور نه خورو فکرمند لالا مازغه را سره ډیر خیال دا شعرونه چې یو وخت چې له سره تیر پتاوم خو اوس نه یم یو وخت چې به مړ ستا په خندا وم خو اوس نه یم یو وخت چې له سره تیر پتاوم خو اوس نه یم یو وخت چې به مړ ستا په خندا وم خو اوس نه یم یو وخت لیونی رانه جوړ کړی او ستا مینې یو وخت چې به ځان سره لګیا وم خو اوس نه یم او یو وخت چې زما د اوسنوار ولکه ستا اوس یو وخت چې اشنا خوښ د هر چا وم خو اوس نه یم ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم ډیر خریار ما هم لکه د تا دا وظیفې راټولولې زه هم لکه د تا په شان ملا وم خو اوس نه یم او رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم اول د بل سړي نه وم ستا وم خو اوس نه یم اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې اول کې دې په تګ باندې رضا وم خو اوس نه یم ډیر خیال اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومې اول کې دې په تګ باندې رضا وم خو اوس نه یم دا خوب هم په مثال د شګو بند دی فکرمنده په خوب کې د تمام جهان بادشاه وم خو اوس نه یم ډیر ښه فکرمنده یار درته پرېږدم کله یې کور چم مړه څوک داسې کوي خو بس دې زړاړم در نظم مړه څوک داسې کوي پړنو سترګو کې د سترګې رانه واړولې خوږه جانانه داسې تم مړه څوک داسې کوي پړنو سترګو کې د سترګې رانه واړولې خوږه جانانه داسې تم مړه څوک داسې کوي شونډې دې نه رپي او کف چف د اسمان ته رسي نو تا خدای مولا د ادم مړه څوک داسې کوي شونډې دې نه رپي او کف چف د اسمان ته رسي نو تا خدای مولا د ادم مړه څوک داسې کوي په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدې او درومې خبره واوره یا صنم مړه څوک داسې کوي غزل دې ډېر ښه و خو زه یوه خبره کوم خفه چې نشي ترنم مړه څوک داسې کوي غزل دې ډېر ښه و خو زه یوه خبره کوم خفه چې نشي ترنم مړه څوک داسې کوي غوښې د مخ دې په سپېړو باندې ودوړېدې یا فکرمند د ویر ماتم مړه څوک داسې کوي د څنګ یاران مې داسې یو مري پسې روان دي د څنګ یاران مې داسې یو مري پسې روان دي د زړه نه مې د سرو وینو لښتي پسې روان دي د دې ضمیر پروشو تمه لنډه ده د خدای نه خانجي ګوتې وهي په وسکټي پسې روان دي ډېر خیال د دې ضمیر پروشو تمه لنډه ده د خدای نه خانجي ګوتې وهي په وسکټي پسې روان دي دا مخکې د کاروان غړي ډاډه روان دي ځکه دا مخکې د کاروان غړي ډاډه روان دي ځکه د شانه پښتانه په سر پټکي پسې روان دي او د خو وختونو یاره څه په بد وخت کې دې پرېښوم د خو وختونو یاره څه په بد وخت کې دې پرېښوم د خو وختونو یاره څه په بد وخت کې دې پرېښوم د زړه نه مې د نور یادونه ځي پسې روان دي د سترګو نه د اوښکو سیلابونه فکرمنده د خولې نه سوي سوي اسویلي پسې روان دي ډېر ښه دی یار د یار د خپلېدو کلکه واده مې ورکوله لګیا وم خپل زړه ته د لاسه مې ورکوله
نیازک صاحب یو ښکلی محبت نه کاروبار را سره وکړو زما خو ته راغی چې پیسه مې ورکوله ډېر خیال یو ښکلی محبت نه کاروبار را سره وکړو زما خو ته راغی چې پیسه مې ورکوله د شپې څه چې د ورځې هم ښکاره ګرځېدل ګرانو د شپې څه چې د ورځې هم ښکاره ګرځېدل ګرانو دا زه چې ګرځېدم نو بانګه مې ورکوله په ځمکه ټوله شپه د یار کوڅه کې لغړېدلم وجود مې بې نشې و نو نشه مې ورکوله ډېر ښه دی یار په ځمکه ټوله شپه د یار کوڅه کې لغړېدلم وجود مې بې نشې و نو نشه مې ورکوله قبوله ده که نه ملا تصویر مې ترې ویستلی دې چم کې یو غریبو صدقه مې ورکوله قبوله ده که نه ملا تصویر مې ترې ویستلی دې چم کې یو غریبو صدقه مې ورکوله زه پوه وم فکرمنده چې یار نشم خپلولی خو بس هسې وختونه له دې کمې ورکوله ډېر ښه دی یار ډېر خوند هم دې واخیسته دغه مازدیګر بس نیازک صاحب الله دې بار بار راوله خیر ملګري به پروګرام د کیمرې په سترګه ګوري په مونږ باندې خو بالکل د ماښام خیمه را پرېوتلې ده تیاره ده که نه زه پکې ډېر کسان ولاړ دي نو زه پکې ډېر ملګري پېژنم ځکه نه چې تیاره ډېره شوه او بهرحال ملګري دې را سره دا برداشت کړي او انشاءالله ما ورته بیا که خیر داسې په رڼا ښکلې روژې نه مخکې او په رڼا کې راځم او چېرته په غرونو کې او دغه د ډیم او د دغې خوا ښکلې مرکه به کوو انشاءالله که خیر سره ګرانو ملګرو د وصال په مازدیګر کې بسم الله فکرمن ورور واورېد او د هغه شعرونه ډېر خواږه دي او دا سړی مخلصه دی د زړه او ذهن نه صفا سړی دی بلا خوند یې وکړو د شعرونو او کوشش وکړو څنګه چې موږ په خپلو خبرو کې یو وارې به بیا راځو فکرمن صاحب الله مو ښاد ساته آباد ساته او بیا به راځو د خیر سره تکلیف به درکوو مننه نیازک صاحب الله دې بار بار راوله موږ به درته سترګې په لار یو او ستا په شان زلمي دې خدای ډېر کړي چې دغسې کوڅه په کوڅه ګرځي او د شاعر ور ډبوي هم ستاسو برکت دی چې زیاتر ملګري نن سبا زموږ د شعرونو غوښتنه کوي یا د نورو شاعرانو یا مطلب که تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا نو د شعر هغه لګن ورسره د خلکو ډېر دی کنې چې خو نورې ډېرې افغانې راخورې شوي دي خو هغه ستاسو په شان او خاص کر زه به دا ووایم چې د دې کار بنیاد د وصال مازدیګر ایښی دی په لومبي ځل باندې نیازک صاحب دا پروګرام شروع کړی و او زما سره یې رابطه هم شوې خدای شته ما وویل چې دلته سره به ته پروګرام کوې خو هغه بس د هغه فیصلې دي د تقدیر نو بس خدای پاک خیر کړو که نه نو وشو هغه پروګرام بیا به هم کینو ستا په شان زلمي دی لا ډېر شي نیازک صاحب زه به دا دعا کوم او الله دې هر کله راوله زه به درته سترګې په لار یم ډېر زیاته مننه ملګرو بس د ځان ډېر خیال ساتئ چې تاسو یې نو موږ آباد یو روان یو الله مو ښاد آباد ساته دلوي الله په امان